السلام علیکم. امین ببرګزایم د پاورپوینټ ښوونیزو ویډیو په سلسله کې دا د 15مه ښوونیزه ویډیو چې د پاورپوینټ تیمز په اړه ده ستاسو سره یم. په پاورپوینټ کې تیمز تاسو ته چټکه او اسانه لار درکوي ترڅو د خپل پریزنټیشن ډیزاین ته تغییر ورکړئ. ځکه تیمز نه یوازې د ډېرو مهمو پلیټونو رنګونه کنټرولوي بلکې فونټونه، د سلاید لی اوټ او نور مهم عناصر په پریزنټیشن کې د تیمز په واسطه کنټرولېږي. دغه چې یو ساده سلاید لی اوټ ده د سپین پس منظر سره چې ټایټل او سب ټایټل لري. که موږ وغواړو چې په هر اړخیزه توګه هر څه ته تغییر ورکړو، د تیمز په بدلولو سره تاسو کولی شئ چې په ټوله ییزه او هر اړخیزه توګه د خپل پریزنټیشن شکل ته تغییر ورکړئ. د ډیزاین ټاب په کلیک کولو سره ریبن یې څرګندېږي. د تیمز ګروپ څخه خپل د خوښې تیم په نښه او کلیک کړئ. تاسو ګورئ چې پریزنټیشن مو په هر اړخیزه توګه تغییر کوي. یعنې د تیم په بدلولو سره د پریزنټیشن د ټولو سلایډونو شکل په اسانۍ سره بدلیږي. د نورو ډیرو ټیمونو د څرګندولو لپاره په دغه سرکوزي غشي باندې کلیک کړئ. کوم تیم مو چې خوښ وي په نښه او ورباندې کلیک کړئ. د تیم په نښه کېدو سره نورې ورژنې د فعال تیم په ښي لوري کې څرګندېږي چې په انتخابولو د دغه ورژنو تاسو د خپل پریزنټیشن رنګ او د متن یا فونټ ډیزاین ته تغییر ورکولی شئ. خو که بیا هم په فونټ، رنګ، افیکټس، پس منظر یا بک‌ګراوند کې تغییرات راوستل غواړئ، کلیک او خپل د خوښې فونټ، رنګ، افیکټس یا هم بک‌ګراوند کې خپل مطلوب تغییرات راولئ. نو ویلی شو چې د یو مسلکي او یو شان ښکارېدونکي پریزنټیشن جوړولو لپاره تیمز ډېر ښه انتخاب دی، حتی که چیرې تاسو د ډیزاین تجربه هم ونه لرئ. دا ول د دغې ښوونیزې ویډیو چمتو شوي محتویات. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. ګنګلي یا زنګولې ته هم ټک وکړئ ترڅو د ټولو نوو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو ښې چارې.